زما د شهادت نه پس په ما د خپل وطن بیرغ را باندې خور کوي چې دشمن ته پته لګي که غلو ما غدارو ما په ضد د خپلې خاورې مخ تور په خر مې سور کوي چې دشمن ته پته لګي. یو ورځ به یو تصویر د انقلاب نارې وهي، یو ورځ به هر ضمیر د انقلاب نارې وهي، یو ورځ به یو تصویر لمبه لمبه شعور به واخلي، یو ورځ به هر زنځیر د انقلاب نارې وهي. مننه چې په تاسو ټولو مې ګمان د هوښیارانو کېږي، صرف په ځان مې شک شوبه د لیونیانو کېږي. ما دا حالات د محبت قصو ته نه پرېږدي، ګینې مې خپل ته مې بلها زړه د یارانو کېږي. ملګرو سلامونه، نیک هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو. خو په دې ننني خپرونه کې موږ سره یو داسې لیکوال، یو داسې شخصیت میلمه دی چې ټول عمر د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار کړی دی. چېرته چې د پښتو د ادب ذکر وشي، چېرته چې د پښتو د ادب د خدمت ذکر وشي، نو هلته د خلکو زړونو او ذهنونو ته د جلبل صافي صاحب نوم ضرور راځي. راځئ په دې نننۍ خپرونه کې را سره جلبل صافي صاحب میلمه دی. جلبل صافي صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر هرکلی او مینه ویم. مننه الله مو آباد لره، بریالي راته اوسئ. جلبل صافي صاحب زه وایم که په لږ ځان معرفي کړو زموږ د ملګرو ته، نو ډېره زیاته به اسانه شي موږ ته. مننه. زما نوم جاندار شاه دی، یادېږم په جلبل صافي باندې. بنیادی آبائی تعلق مې د ضلع مومن تحصیل صافي سره دی. موجوده په ضلع مومن یکغونډ کې ژوند کوم. ټیکنیکل ایجوکیشن کې د کلرک په حیث باندې وړه غوندې وظیفه لرم او دغه د پښتو ژبې خدمات دي، موقع چې میلاویږي نو هغه خدمات. جلبل صافي صاحب ته کله پته ولګېده چې یاره په ما کې خو دننه یو شاعر هم پروت دی، یو لیکوال هم پروت دی؟ یاره جی دا خو جراثیم وی په وجود کې او شعر و شاعري نه وه. تقریبا چې د 1988 خبره ده، ما به د نوم سره جلبل لیکه خو شاعري نه وه. نو کله چې مې شعر زده کړی دی نو د جوشي صاحب مې زده کړی دی، الله دې وبخي علي حیدر جوشي صاحب. او کله چې مې شاعر لیدلی دی نو علي حیدر جوشي صاحب مې لیدلی دی. بیا زما پیدایش چې کوم و هغه د اشنغر په سیمه باندې شوی دی، ضلع 400 علاقه شیرپاو باندې. او بنیادي تعلیم مې د هغه ځای نه و په 1991 کې، یعنې په 1988 کې زه دغه ته رالم ګورنمنټ های سکول چغرمټیا صحاب بابا ته په 27/12/88 مال ته ایډمیشن وکړو او باقاعده د جنورۍ د میاشتې نه بیا هلته زما د شعر و شاعرۍ آغاز الله وکړو. څومره شاعري به وکړي؟ یاره کتاب مې نه دی چاپ شوی او هر نوی کال چې راشي نو خواهش لرم چې په دې کال کې به که خیري کتاب چاپ کیږي، په دې کال کې به کتاب چاپ کیږي. تر ننه نصیبه نه ده شوې، اوس هم پې ملګرو کار شروع کړی دی. دا امید لرم چې د 11مې میاشتې ته خدای تیار کړي او هغه مینوالو ته ښکاره شي. نوره د شعر و شاعرۍ مجموعه به ډېره وي، د یو کتاب نه کم از کم د 2-3 کتابونو مجموعه به پرته وي. یو 2 شعرونه را یادېږي چې په تاسو ټولو مې ګمان د هوښیارانو کېږي، صرف په ځان مې شک شوبه د لیونیانو کېږي. ما دا حالات د محبت قصو ته نه پرېږدي، ګینې مې خپل ته مې بلها زړه د یارانو کېږي. دغه ژوند دی نادان صاحب. جی نور یو څو شعرونه مینوالو ته ډالۍ دي. زما د شهادت نه پس په ما د خپل وطن، زما د شهادت نه پس په ما د خپل وطن بیرغ را باندې خور کوي چې دشمن ته پته لګي که غلو ما غدارو ما په ضد د خپلې خاورې مخ تور په خر مې سور کوي چې دشمن ته پته لګي. چې کوم شاعر په ننګ د خپل وطن سندرې وایي دغه شاعر رور کوي چې دشمن ته پته لګي. او جلبله څوک چې ستا د خپل وطن بدنامي غواړي ژوندی خخ په ګور کوي چې دشمن ته پته لګي. ډېر ښه جلبل صاحب. جلبل صاحب پوښتنه مې دغه ده چې
کومه ادبي ټولنې دي تاسو په خپل هم یو ټولنه نیمه چلوي دینه علاوه په دغه کې په مومندو کې تاسو هم هلې ځلې ډېرې زیاتې کوئ دغه والي سره لږه مختصر خبر وکړئ. مننه نادان صاحب. مومندو کې خو ماشاءالله ډېرې زیاتې ټولنې دي. مومند ادبي ټولنه، مومند ادبي غونچه، سنگر ادبي ټولنه، انبار ادبي جرګه، پنډیالۍ پښتو ادبي ټولنه، داسې وړې وړې ټولنې نور هم شته دي. زمونږ د ټولنې چې کومه نامه ده هغه مرکزي مومند پښتو ادبي ټولنه ده او ټولې ټولنې ماشاءالله ډېرې فعال دي. د پښتو ادب دپاره ډېر ښه کار کوي او خپل پروګرامونه ټایم په ټایم باندې. دغه پوښتنه لرم چې کوم پروګرامونه تاسو مونږ وکاته ډېر په غاټه ساتم پروګرامونه دغه بیا زمونږ په شامت غړی کې یو پروګرام کېدو والا چې مونږ ته ډېر سخت لیواله هغه هم کینسل شو. هغه پروګرام به لازمي کول غواړي خو پوښتنه زما داره چې آیا دا تاسو کوم غونډه کوي په دې کې تاسو ته فاینانشلی سپورټ د نورو ځای نه ملاویږي که نه په خپل جب نه کوئ؟ مننه نادان صاحب. څومره چې د مرکزي ټولنې پروګرامونه تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې هغه ډېر دوامدار پروګرامونه دي او په یو پروګرام د لکونو په تناسب سره خرچي کیږي. زمونږ شاعران ملګري خو تاسو ته پته ده چې ډېر زیات غریبانان دي خو د ضلع مومند ډېر درون اولس دی چې هغه په موږ باندې او په مرکزي ټولنه مین خلک دی. دا ټول پروګرامونه موږ له ولس کوي او د دې ټول اخراجات چې کوم دي هغه عزتمن مشران او د پښتو ژبې ادب باندې مین خلک موږ ته کوي. دا وخت هم د مرکزي ټولنې سره کم از کم 3-4 پروګرامونه په مختلفو تحصیلونو کې ډن پراته دي چې د هغې اخراجات مخکو قبول کړي دي. صرف زموږ نه د پروګرام ترتیب ورته پاتې دی او هر پروګرام کې موږ کوشش کوو چې 2-4 میاشتې ګیپ ورکړو. د شامت غړی پروګرام حواله سره دا به لازمي کولی ځکه چې په دې علاقه داسې یو درنه غونډه پکار دی چې وشي. مننه نادان صاحب. شامت غړی کې زما تقریبا چې 13 کاله ژوند تیر شو او دغه خلکو هم موږ ته ډېره زیاته مینه راکړې ده. صرف د شاه محمد غړی خلکو نه بلکې څومره چې داودزي دي نو هغه په ما باندې مین خلک دی. زه د مینې ډېر مشکور یم او د ډېر وخت نه زما خپله خواهش دی چې زه په شاه محمد غړی کې یو تاریخي مشاعره وکړم. څو کرته مې هڅې وکړلې تاسو ته هم پته ده پروګرام هم څه موده مخکې ډن شوی و الله ته منظور نه و هغه پروګرام ونه شو. انشاءالله تعالی خواهش لرم چې زر تر زره دا ستاسو او د ګرانو مینوالو فرمایش پوره شي او شاه محمد غړی کې یو تاریخي مشاعره وکړم. کلام اوروجي به ډېر مننه جی مننه. یو ورځ به یو تصویر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به یو تصویر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به هر ضمیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به یو تصویر لمبه لمبه شعور به واخلي. یو ورځ به هر زنځیر د انقلاب نارې وخی. مننه. یو ورځ به را پیدا شي دا چې ورک دی د مودونه. یو ورځ به پیر فقیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به را پیدا شي دا چې ورک دی د مودونه. یو ورځ به پیر فقیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به سر غوسیږي د جلاد په توره باندې. یو ورځ به هر دلګیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به سر غوسیږي د جلاد په توره باندې. یو ورځ به هر دلګیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به د ظالم نه د ظلمونو تپوس کیږي. یو ورځ به هر شوګیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به په دربار کې د قاضي فیصلې واوري. یو ورځ به شاه وزیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به د انصاف نور راښکاره شي د شغربه. یو ورځ به لوی بهیر د انقلاب نارې وخی. یو ورځ به د جلبل د قلم دا ژبه اوچیږي. یو ورځ به دا تحریر د انقلاب نارې وخی. وریځې ګرځي باران بکیږي په وچو للمو ګلان بکیږي. د چا د مینې احسان بکیږي خو په دې پوه شه تاوان بکیږي. تاوان بکیږي د ځان بکیږي نو د زړګوټي جانان بکیږي. ارزان چې کیږي نقصان بکیږي. نقصان چې کیږي پرسان بکیږي. جلبل دی جاړي ګریوان بکیږي. باران چې وشي ریحان بکیږي.
बेकच आबाद मुल्क थे खो निज़ाम सुरे सुरे दे बेकच आबाद मुल्क दे खो निज़ाम सुरे सुरे दे د هر سړي په زړه کې هر یو پام سوره سوره دی احساس پکې ډوب شوی او انصاف پکې لوټ شوی زما د هر امید هر یو انجام سوره سوره دی دنیا دی پیجنی خو تا خپل ځان نه پیجندو پښتون ولې د خپل نوم نشان نه پیجندو منګ په هر چا پسې بې قدره نغاري وخلی منګ د قدر او د عزت انسان نه پیجندو تو تنقیدونه کوه دا مال مزه راکوي ستا په قدم قدم جفا مال مزه راکوي زه د کردار په لور ګامزن یم د باس په شانتي دغه سیلی جاکړ هوا مال مزه راکوي دا یو د نفرتونو مزې لرې که د منځه زمونږ مسلې پې تر کابله پخلا کېږي جانانه مرور شه خو په شانتې د جلبل جلبل چې مرور شي بیا په خپله پخلا کېږي جلبل صاحب بلا پښتانه ملګري ستاسو ناستي اوس کلام مو تړاله کړي مذهب زه نادان صاحب ډیر زیات مشکور یم ستاسو د دې درنې مینې کم چې تاسو د پښتو ادب په نوم باندې کم کار کوئ دا ډېرې زیاتې ستاینې وړ دی او د دې چې موږ څومره په درنو لفظونو ستاینه وکړو کمه ده څو پورې د دې ننني ښکلي محفل پوښتنه تاسو وکړه نو لطف الله داودزی صاحب او جنگریز خان مومن صاحب داسې دا څومره ملګري چې دلته ناست دي ارشاد لالا ناست دی راحت صاحب دی ناست دی مقدر شاه لالا ناست دی همایون صاحب ناست دی امداد صاحب ناست دی حفیظ صاحب ناست دی لفظونه ورپېرزو کوي نو ډېره مزه به مننه جی مننه جی چې غل نه لاس غوس شي او قاتل نه پکې سر غوسیږي دغسې ښکلی د انصاف نظام به کله راځي د قلندر په طرحه ستا د غزل طول نه کېږي جلبله ستا په طول پورا کلام به کله راځي او نور څو شعرونه چې ډېرو نارې وهلې څوک د پاڅېدلو نه وو ډېرو نارې وهلې څوک د پاڅېدلو نه وو د مړو خارو پکې څوک د اورېدلو نه وو هر چا په ما باندې د ظلم ګزارونه کول د چا لاسونه په لاسونو د نیولو نه وو د مرګه پس را باندې هم ګوره ظلمونه کېدل د مرګه پس مې بیا هم څوک د خښولو نه وو مننه ستا ننګو ته به کتو ډېره مزه کوله ستا ننګو ته به کتو ډېره مزه کوله ستا ننګي جانانه تش د ښکلولو نه وو جلبله هر چا به ستایلې د حمزه غزلې جلبله ستا دا غزلونه د ستایلو نه وو د ډېرې مودې پروت یم بیمار د محبت د ډېرې مودې پروت یم بیمار د محبت کولی چاته نشمه اظهار د محبت د کور کوڅې خبره ده راځه چې پې راضي شو زموږ په منځ کې نه زیږي بار د محبت غرخان صاحب ته دې دا شعر ډالی وي چې کله منګ که راشي نو جارو مې مور نه اخله بابا مې خوشحالیږي په دې کار د محبت په ګپ کې کله کله مې بیبي ته داسې وایه وی دې زوی له څه غم وکړه چې شي پلار د محبت بیبي ماشومه نه ده بیا په دې ټکي پوهېږي جلبل له به دې وغواړي په جار د محبت ډېر زبردست جلبل صاحب ډېره زیاته مهرباني چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو ډېر کلامونه ملګرو واورېدو نو زه وایم چې په اخره کې څه پیغام څه خبره زموږ ولس ته تمام پښتون ولس له پکار دي چې په خپل هم په امن کې پاتې شي او د بل دپاره هم د امن کردار ادا کړي تمام پښتون ولس له پکار دي چې هغوی خپل بچو له د مینې د محبت او د کتاب پرانا کې د روشن ژوند کردار ادا کیو ډیره مهرباني
قدرمنو جلبل صافي صاحب را سره تاسو واورېدو د دې شعرونه او د دې اخیری پیغام انتهایی د ستاینو وړ دی. هر څومره که زمونږ زړه نه کېږي چې دا خپرونه را ختمه کړو، خو بیا هم موږ د وخت پابند یو. دغسې بلا شاعران به د دې پاڼې نه تاسو سره موږ وخت په وخت معرفي کوو. جلبل صافي صاحب او زمونږ چې دا څومره مشران ناست دي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.